احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. ومولدي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرص او اصرار مو پر شو اخلاق ولیدي. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شمائل څخه یو داو، کم وخت چې به په انداره کې وکتل دا دعا به ویل: اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي. الهي لکه څرنګه چې تا زما خلقت ښه کړی دی اخلاق مې هم را ښه کړه. تاسې وګورئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهتمام په څه شي کې و، خو موږ او تاسې چې د اندارې و مخ ته ودرېږو څه وایو او په خپله چهره څونه غره کېږو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کم فکر مشغوله و او موږ په کم فکر د واقعیت څخه ډېر لرې او پر بله لار رهیو. زموږ هم او غم د ظاهري منظر دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به څه ویل؟ اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي. او تاسې دغه بل خوندور حدیث شریف ته متوجه سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: انا زعیم ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه. یعنی زه په لوړ جنت کې یا د جنت په لوړه حصه کې په یوه کور سره ضامن یم د هغه چا دپاره چې اخلاق یې ښه وي. دا ضمانت څوک کوي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ضمانت دی. فرمایي د هر چا چې اخلاق ښه وه زه د هغه دپاره په لوړ جنت کې د کور ضامن یم. ورونو په حقیقت ویلو مه خفه کېږئ. موږ نن ورځ د وځانو ته ډېرې اسانتیاوې جوړې کړي دي. څنګه اسانتیاوې؟ دا ډېره اسانه ده چې لمونځ وکړې، دا اسانه ده چې قرآن مجید زده کړې او داسې نور. خو سخت او مشکل د باطن اصلاح ده. دا اسانه خبره ده چې په مسجد کې لمونځ وکړې، سخته خدا ده چې د ننه د اخلاق اصلاح کړې. نو ځکه موږ دغه اسانه کارونه لکه لمونځ، روژه او په دې هم ډېر خوشحاله یو او د ځانه سره وایو چې والله دینداره یو، خو دننه په اخلاقو کې نه دینداره یو نه پرهیزګاره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم ببسطة الوجه وحسن الخلق. یعنی تاسې نسی کولای چې په خپلو مالو او پیسو سره خلق خوښ کړئ او خلق تاسې خوښ ولري. نو خلق په ورین تنګي او شو اخلاقو سره خوښ او خوشحاله کړي. نو وروره که ته غواړې چې خلق تا خوښ ولري، ستا سره علاقه ولري، په ورین تنګي او شو اخلاقو د خلقو سره مخامخ کېږي. ورونو د شو اخلاقو د فضیلت دپاره دغونه فضایل بس او کافي دي. او انشاء الله تعالی اوس به مو د شو اخلاقو سره پوره علاقه پیدا سوي وي. خو اوس دلته یوه پوښتنه سته چې آیا د یو انسان اخلاق قابل د تغییر دي او که یا؟ دا کار امکان نه لري. آیا ممکن یو بخیل سخی او کریم سي او که یا؟ د ده په خټه کې لیکل سوي دي بخیل. ممکن یو قهرمن او عصبي انسان حلیم او د پراخه سینې خاوند سي که یا؟ زموږ خبره په اخلاقو کې ده. آیا عموما د یو انسان په ټولو اخلاقو کې تغییر راتلای سي او که یا؟ اخلاق قابل د تغییر دي که نه دي؟ د دغه پوښتنې جواب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راشیي او فرمایي: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحمل وانما الصبر بالتصبر. علم په تعلیم سره حاصلیږي، حلم په بردبارۍ سره حاصلیږي او صبر په زغم سره حاصلیږي. د دغه حدیث شریف څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته یو عام قانون او قاعده بیانوي چې اخلاق قابل د تغییر دي. پام کوه چې دا خیال او ګمان ونه کې چې زه تغییر نسم کولای او دا ونه وایه چې دا زما په وس او اختیار کې نه دي. په والله
په مشاهده سره لیدل سوي دي چې د ډیرو خلقو اخلاقو تغییر کړی دی، ځکه دوی د خپلو ځانو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه حدیث شریف چې انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحمل وانما الصبر بالتصبر سرمشق ګرځولی دی. په عربي کې متل دی النفس تخلق ناقصه وتکمل بالمجاهده، یعنی ټول انسانان اول ناقصه پیدا کیږي خو په کوشش سره پوره کیږي. یو ضعیف او مریض انسان دوا چشي، د دوا تریخوالی ولی قبلوي د پاره د دې چې جوړ سي. انساني نفس هم دغه قسم دی، د بدو عملو او بدو عادتو پرېښول و کوشش ته ضرورت لري و صبر ته ضرورت لري. ورونو دغه خبرې د دې د پاره دي کم وخت چې بیا وروسته موږ د اخلاقو اقسام بیانوو هغه وخت به موږ آماده یو چې هو زه و دغه خپل خوی ته تغییر ورکولی سم. هلته به دا شک او تردید نه وي چې زه دا کار کولی سم که یا. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث په اسناد سره ته یقینا قابل د تغییر یې. تاسې نه ګورئ د اول صنف هلک و دولسم صنف ته رسیږي په څه شي سره؟ په صبر، کوشش او مقاومت سره. یو درواغجن په څه شي سره رښتیا ویونکی کېدلی سي؟ په جهد او کوشش سره. لکه یو څوک چې په غذایي رژیم د چاغښت مخه نیسي، دا هم عینا هغسې مقابله، مقاومت او عزم غواړي. په جسم او بدن کې ضعیفه انسان ځغلي، قسم قسم سپورټونه کوي، ځان ستړی کوي میاشت دوې درې تر څو چې د قوي جسم خاوند سي. همدارنګه نفس په تربیه، په کوشش، په صبر ښو اخلاقو ته رسېدلی سي. ان شاء الله تعالی اوس به مو دا عزم کړی وي چې موږ باید په خپلو اخلاقو کې تغییر راوړو. خو ځینې کسان به بیا دا پوښتنه کوي چې زه څنګه د خپل ځان عیبونه پیژندلی سم؟ زه څنګه پوه سم چې زما اخلاق بد دي او زه د هغو وښوالي ته متوجه سم؟ جواب: د خپلو عیبو د پیژندلو او د هغو د اصلاح دپاره څلور شی پکار دي. اول، ښه ملګری او اشنای چې نصیحت درته کوي، هغه درته وایي دا کار بد دی مې کوه، نو د ښو او صالحه خلقو ملګرتیا کوه. دوهم، ته خپل عیبونه د دشمن د لارې پیژندلی سي، ځکه دشمن هغه څوک دی چې ستا په عیبو پسې ګرځي او بیانوي، نو ستا د مخالفینو خبرې اوره او بیا د خپلو عیبو د اصلاح کوشش کوه. دریم شی چې تا ته ستا عیبونه در ښیي او ستا اخلاق در اصلاح کوي هغه د وعظ او نصیحت و مجلسو ته حاضرېدل دي. او که دغسې مجالسو ته نسې حاضرېدلی، د دیني فتو د وعظ او نصیحت د فتو اورېدل مه پرېږده. څلرم شی چې ستا اخلاق در اصلاح کوي او دا هغه تر ټولو مهم شی دی، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق وپېژنې، هغه مطالعه کې یا یې په دقت سره واورې. که غواړې چې د عظیمو اخلاقو خاوند سي، نو د هغه چا د اخلاقو پیروي کوه چې اکمل الناس اخلاقا دی، تر ټولو انسانانو یې اخلاق کامل او پوره دي. الله عز وجل د ده صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، یعنی بېشکه چې ته یې ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم خامخا پر ډیرو لویو اخلاقو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال او اخلاق د قرآن مجید بېغږه تفسیر دی. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه یو چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوی او اخلاقو پوښتنه وکړه. دې مبارک وویل کان خلقه القرآن، د ده علیه الصلاة وسلام اخلاق او خویونه قرآن و. نو که ته غواړې چې په اخلاقو کې د فضیلت و درجې او مرحلې ته ورسېږې، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو متابعت کوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخبار او اخلاق واوره. په تواضع کې څنګه و، د خلقو سره یې څنګه ژوند کاوه، د خپلو ښځو سره یې څه معامله کول، د هغه علیه الصلاة وسلام اخلاق زده او عملي کړه. نو ورونو،
تر دې وروسته چې موږ د هرو اخلاقو په باره کې خبرې کوو، زموږ د خبرو شاهد او دلیل به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په افعالو او اقوالو سره وي. تر دې وروسته چې موږ د اخلاقو په باره کې خبرې کوو، هر خلق او خوی چې بیانوو نو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلق او خوی ته رجوع کوو، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خوی او خلق کې څه کول، بحث به مو ټوله د ده علیه الصلاة وسلام د ژوند سره وي، لکه موږ چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره اوسیږو. الله عز وجل د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي لقد کان